پاکستاني ورکړي دي دلته بیا راځي باک کوي دلته ګورئ دلته موضوع ډېرې دي خبرې یو خبره کومه د ټولو په اجازه باندې که دوستم ده که هزاره ده که پارسیوان ده زموږ ورور ده دوستم هم خو الله تر ننه پورې خاورې ته خدمت کوي که په نری کوي زه په دوستم ویاړم زه دوستم ته وایم زنده‌باد په نورو مشران زه پې ویاړم I love you دوستم سر مې ترې قربان ده خو خدای هزاره نه ویاړم په ښاروالي کې کار کوي ما د کابل ښار جارو کوي والله که ما ورته زنده‌باد کني قسم په خدای ورسختنه وکړه دوستم چې کوم ویاړونه کړي هیڅ چا نه منو یووالی منو یووالی منو تعصب نه منو موږ په خیل ختم دي د افغان پیغلو ته وایم پارسیوانو ځوانانو سره واده وکړئ د پارسیوانو پیغلو ته وایم د افغانانو ځوانانو سره واده وکړئ دوستي وکړئ تعصب ختم کړئ خپل منځ کې یو ځای دښمن هم ټولې دنیا ته معلوم ده که شل پردو شاته سي بیا پرته معلوم ده نوره خبره دلته کول غواړم وخت ډېر نه نیسم ډېره مننه زما ګوره الکوزی صاحب زما خبرې په نیمو کې کټ شولې زه دلته یو دوه خبرې کول غواړم بیا نور دوستانو ته وخت ورکړئ آریا من شما یک سگ آدم هستی سگ میشناسی شما سگ هستی پدر شما سگ هستی مادر شما سگ هستی برادر شما سگ هستی کلن شما سگ هستی زه به ورته وایم زه ډېر ښه په ویاړ ورته وایم او ډېر په افتخار ورته وایم دغه خلک فقط پرېږدی چې د ما خولې ته دوی برابر سي ما به این آدمایی که تعصب میکنه به این آدمایی که کسی بسته به تنظیم حزب اسلامی به تنظیم القاعده به تنظیم امارات اسلامی کل حینا ایوان کثافت اشغال پاکستان و ایران است این من واضح میگم ثابتش میکنم همین مردم سگای دیگه است سگای مردم پاکستان و به آیسای پاکستان به سگای آیسای ایران است اینا کلن به اینا بسته است اما ما و شما افغان میتونیم چی کاری بکنیم دین اسلام کتاب اسلام 5 تا بنا این مال کسی پدرش نیست این مال کسی مادرش نیست این مال مسلمانایی هست که اون مثل ما و شما هستین که اینجا صدای بلند کردیم با ضد اسلام تو امن نیست کتاب تو امن نیست آخوند تو امن نیست همین دوستای عزیز دوست عزیز ببین شما اینجا درن پوش میداده همین خاندان تا گاییدم همین مادر رو زنده تا گاییدم مرده و زنده تا گاییدم تو قبر تا چوب گذاشته همین چوب تا من گاییدم کسکش به ناموس عوضی مادر جنده همین مادر جنده که شما هستید تو این دنیا دیگه کسی نفرستن اینجوری کسکشای من خیلی خوب را میندازم چون همین کسکشای هستین که بودید الان با مردم افغانستان با این مسلمانات ثابت شدن که شما اون کسکشا بودین که هنوز ناموسات سرش اینجا بیناموسی میکنین من شما را میشناسم یعنی از هر کسی رد بشین از من نمیتونین رد بشین من شما را میدونیم من شما را دیدم ثابتش میکنم اون کسکشای دنیا هستی که تو دنیا دیگه نیست خب نو دوستانو زه تاسو ته یوه خبره دلته بله کول غواړم مهمه خبره دغه ده چې طالب الخوارج کفار هغه څوک ده چې نه تذکره لري نه د خپل په نامه باندې پاسپورت لري نه په خپل نامه باندې یو افتخار د افغانستان کې لري او موږ تاسو ته راجګیږي بیا وایي چې د کابل اداره داسې ځان ته نه وایي چې زه د پنجاب اداره یا د ایران اداره یم وایي ځان ته د کابل اداره طالب هغه بې ناموسه بې انسان ده طالب ته چې ماته سل په زراو ګواښونه وسي زه همدغه له دغه لایق نه څخه ورته وایم چې په دې دنیا در سره یو سرم پاتې سم والله په بالله په سمتله چې د قاضي قسم ته وخوړ والله په بالله که ته د کابل خوبونه خو د غوږ نه وباسه تا د تورو خاورو او دغه قبرستان خوبونه د ځان سره وساته چې زه به په کوم ځای کې مردارېږم او په کوم ځای کې به مې مرداري دا خوبونه د ځان سره وساتي نن دلته افغانان په ویاړ په افتخار بیدار دي ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ مننه زموږ سره اوسېږئ یا وطن یا کپن صاحب زموږ سره اوسېږئ زه یو شی اضافه کوم تا او میرویس احمدي ډېرې خبرې وکړې لیکن زه وایم تاسو وایئ چې دا حقاني دا طالبانو دا داعش و دې خلکو کړې ده زه وایم چې دا خلکو کړې ده دغه بیا د حکومت ولې وروره جانه ده د ننګرهار والي بیا ولې وروره د درواغو تبلیغات مشته کوي دلته د ولس بیا په دې نه غلطوي بیا د حقیقت وایي چې وروره زموږ دا وظیفه زما د لاس تېره ده وروره زه استعفا ته نه ورکوم
یا داسې خو د دواغو خبرنامې زمونږ ولس ملامته ده. مونږ په بار دا چیغې ویلې دي چې ولس نه جګېږي. نه دی وروره، ولس نه دی ملامت، د ولس امنیت نه ساتل کېږي. ته څنګه ولس ملامت دی؟ خو چې ګورئ چې اوس موږ تاسې راجع کړی چې دا دروغ دي، چې اوس موږ تاسې وایو چې دا پوسټ دروغ ده، ولې همدا د ننګرهار خلک ولې نه راجګېږي؟ هر روزه دغه ولس وژل کېږي، هر روزه خو راجګ دي سي راوله. ته د ملالۍ یو قاتل راوله پر دې دغه باندې پر دې ننګرهار جلال آباد پر چوک باندې وځړوه. قسم په خدای ټول ولس راوځي، ټول ولس قسم په خدای راوځي. دا زه درته په ډاډ اطمینان باندې وایم، والله بالله په سمت الله راوځي. نن ولس چې د ځان دفاع نس کولی، هغوی وروره ما به څوک مړ کړي، زما قاتل بیا نه پیدا کېږي. قاتل خو نیول سوی دی، ولې نه راباسې؟ خیر دی دا پرون تېر شوې ده، د ملالۍ شهید دی، هغه قاتلان څه سوله؟ ګورئ موږ الکوزی صاحب موږ په هر درد باندې دردمېږو، په هر درد باندې خوږېږو، لیکن زه دغه وایم چې پرون د ملالۍ وسو، نن دغه وسو، سبا ته بل کېږي، بله ورځ بل کېږي. آیا موږ تاسې ولې دغه خپل غږ ولې موږ تاسې دغه خپل غږ نه جګو؟ ولې موږ تاسې مظاهرې نه راباسو؟ آیا موږ تاسې ولې د دې پوښتنه نه کوو؟ همدغه ولس ولې نه راجګېږي؟ خو راجګ دي چې داسې د دولت سره ودرېږي. ګورئ که مظاهره راوباسي، صبر که ولس مظاهره راوباسي، حکومت یې وروره چې امنیت ورته وساتي، قسم په خدای ټوله ننګرهار سبا راوځي، ټولې شینوارې قسم په خدای د سبا که نه راووتله، ما ته بیا ووایه چې الکوزی ستا پر مور پلار دې لعنت وي، تا خو ما غول خوړله. خو چې دغسې ده ګورئ چې دغسې ده دا موږ او تاسې چې دلته دا 5-6 میاشتې دلته مبارزه کوو، د هر سپي خولې ته ځان اچوو، په موږ پسې دلته کنځه وي، بد دي ورد دي، هر څوک راپسې وایي. آیا موږ او تاسې کې ولې دا موږ او تاسې کې دومره یو سړی نشته چې جګ سي هلته ودرېږي چې راسئ ولسه زه امنیت نیسم، خو راسئ له ماله څنګه ودرېږي؟ همدغه ګوره پکتیاوال صاحب دی اوس په کابل کې دی سیسو، همدغه ولې ولس نفسې درېږي؟ وروره ولس پسې ولاړ دی، حکومت یې نور کوي، ته پیسې ونه لره. خیر دلته ډېرې خبرې راځي، موږ دا وایو پر حکومت باندې، مرکزي حکومت باندې دا غږ کوو چې وروره د دغه قاتلان ته د جلال آباد په ښار کې سبا مردار که قسم په الله ټوله ولس راوځي. ولس اوس زړه مات کړی دي، په دې خاطر باندې هغوی روزه وژل کېږي، هېڅ نه دي پاته. سر مو خلاص و. مننه افغان صاحب، مهرباني. اول خو الکوزی صاحب تاسو ته، بیا د ګروپ ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله. څنګه چې یو کفن ورو ویلی چې زمونږ او ستاسو ولس البته ستونزه ده نه راجګېږي، زه به تاسو ته دلته یوه خبره واضح کړم. یا وطن یا کفن صاحب څنګه چې الکوزی صاحب ویل چې شمس پکتیوال صاحب په کابل کې دی، زه ورسره تماس لرم، روابط لرم، چې خپله تاسو نشم ښودلی، زه خپله هم د افغانستان یو عسکر یم، البته ژوبل شوی یم. نو داسې چل یا وطن یا کفن صاحب وروره که موږ او ستاسو راجګ شي، دلته زموږ او ستاسو امنیت نه نیول کېږي. که زمونږ او ستاسو امنیت په مکمل ډول صحیح ډول ته چې راجګ سې ته به باید خپل امنیت په خپله باندې ونیسې. ته د څه شي دپاره زه تا غواړم چې ته راجګ سې؟ دې دپاره خو دې نه غواړم ته سندرې راته ووایې، دې دپاره دې غواړم چې ولس راجګ سه که نه. همدغه طالب الخوارجو نه بغیر دا وژنې څوک کوي؟ وروره خو همدغه خلک دي که نه؟ دې په مقابل کې تاسو راجګي یو که نه، دې په مقابل کې ګوره یو دقیقه افغان صاحب، یا وطن یا کفن، ګورئ نیوکې به یو د بله کوو، څوک چې د نظام خلاف وي هغه مسلمان زه نه بولم، هغه قطعا کافر دی چې د دې حکومت د نظام مخالفت کوي، د دې خاورې مخالفت کوي، هغه اصلا مسلمان نه بولم، د اسلام وتلی دی. هغه به خپل مور د خپله مور سره د خپله خوره سره لواطت کړی، څوک چې د نظام مخالفت کوي. یو دقیقه راځم اوس پر نظام باندې یوه نیوکه کوم، مخالفت یې نه کوم، یو دقیقه اوس پر نظام. ننګرهار یو ولایت دی، خیر کابل ستا پایتخت دی، د کابل امنیت هم ماته راوښیید یا وطن یا کفن صاحب، ستا د کابل امنیت چېرته ساتل شوی دی؟ زما د کابل امنیت ګورئ ما خو تاسو ته مخکې مو ویلې هغه بالکل نه ده ساتل سوی. وساتي وروره، نو دلته ټولې خبرې همداسې دي، هغه په دې نه ده ساتل سوی. ګورئ هغه په دې نه ده ساتل